دوه کونډې وجود لري چې یو هغلته اوسېږي د بلې دا کور دی د ده ډېر یخ کېږي ژوند او ستړې لار د مېلمانه د دوه پلار چې دی په مخکیني دولت کې وفات شوی دی ولې دوی پر موږ باندې حق لري او د دوی پوښتنې ته راغلي سخت ژمی دی مشکلات زیات دي او دا زموږ اولادونه دي دا په تاسو باندې حق لري په موږ باندې هم حق لري ان شاء الله د دې وطن او د دې ملت لپاره به کار کوو په شریکه به کوو ته څه شی راوړم کورتې در راوړم یخني دې کېږي زندګي چاته اغزي مونږ بېواسي نه ټول کلیوال نه ته مونږ ویني چې داسې دواړه بې سرپرسته کور کې وم دغه مسیران دي د مخې ماشومان هم دي دغه لیکې د بدې دي او نور اقتصاد هم خراب ده وروره ولاکه د دوی د ماشومانو پسمرګي ګور مغې کې د ولاکه د دوی پیسې لرم چې زه دا بوزم پې دوا وکم سینه خرابه ده او جمع ولاسې اوس مې دا غېږه کې ونه نه ویستله او ولاکه د ډاکټر هغه یې نشته به راسره نو اقتصاد هم خرابه ده وروره دغسې حال ده بس هر څه شي باندې اور بلیږي هغه کېږي وس هم نشته ده نو خورجانې موږ ستاسو ورونه یو او حتما به انشاءالله ستاسو سره دا مشکل چې تاسو کوم وویلو ستاسو به دا ضرورت موږ پوره کوو په باور یې هم باور نشته لالایا په باور یې هم باور نشته لالا هغه ماشومان چې تاسو ته ښکاري په داسې زرګونو کورنۍ دي چې موږ تاسو کومک ته منتظر دي او انشاءالله دو سره به کومک کوو دا زموږ اولادونه دي څنګه بچی ښه یې دا اوس وګوره ډېره زیاته یخني کېږي نو انشاءالله دو لپاره موږ تاسو ته کورتۍ هم راوړي ښه بچی همدارنګه زموږ دا یتیمان چې د دو پلار هم وفات شوی او دا وګورئ نه کورتۍ شته دی نه خولۍ لري نو دو لپاره هم کورتۍ راوړي او هم خولۍ صحیح شو زندگی چاته اغزي شي زخم ورکړي زندگی چاته اغزي شي زخم ورکړي زندگی چاته اغزي شي زخم ورکړي زندگی چاته گلزار د میلمانه یو دنیا پانی بازار دمین منا ما تو ای شابسي شابسي ټول ته مې نوې نوې راوړي ښه هله بچی ها تیم په سر واغونده ښه چې ګرمه یې ښه شابسي دا مې بوټان ورته راوړي ټولو ته همدارنګه زموږ دوه خورګانې چې دي هغو ته مې هم راوړي دي دا به دی راشه دا والا دا تاسو دي ښه دا زموږ د خورکۍ دا د هغلته کېده دا د هغې شوله ښه همدارنګه دا د دې مورکۍ شوله دلته دغه ماشومانې دي هله بچی دا ته واغونده دا دی تا ښه بوټان دي ګرم شو څه شو شابسې بس لړ شو نو وخت رانه تېرېږي که بس لړ شو نو وخت رانه محترم افغانانو دا هغه یتیمان دي چې د دو پلرونه د جنگ له کبله وفات شوي دي په پخواني دولت کې وظیفه لرله او راغلو الحمدلله دا د خوشحاله شول ټول کاکاګانو ته وخاندئ مو مثاله دې موږ باندې شفقت وکړو تاسو باندې دې خدای وکړي بس په دغه ایمان شفقت وکړو خدای تعالی دې په هغه ځای کې در ورسوي بس صلاح تاسو دنیا او آخرت تاسو سره کوو خدای هر قدم دې نظام په صلاح کې واچوي او خدای تعالی آزاد بس الله تعالی دې ورونه اول بس دعا تاسو ته وکړو خدای دې جنت فردوس ته نصیب کړي موږ د حکم خدای دنیا او آخرت دواړه رڼا کړه خیر بیا دې خدای هغه سره وکړي چې موږ سره مرسته او کومک کوي خدای تعالی دې دنیا او آخرت دواړه ورته خیر سلام عزتمند الله ان شاء الله دا زموږ اولادونه دي او دا زموږ بچیان دي ان شاء الله همیشه به راځو دلته مې ماشومانو ته غوښه هم راوړي شوروا به پخه کوي صحیح دی ستړي ژوند او ستړي لار د میلمانه د دنیا پني بازار د میلمانه د دنیا پني بازار د میلمانه